لا دې رحم وکړي ډېره ګرانه معامله ده او دا شرک نه دی نو څه دي دا خبره ښه ښکاره ده او مشرکه که بوتان ځان له خدایان نیولي دي او مسلمو هر مراد له باباګان نیولي دي پلاني بابا له ورشه ننکۍ دې پې جوړېږي دې بل بابا له ورشه که غوږونه دې خوږېږي او په لاسو پښو که باد وي د دې بل سره جوړېږي نو منمه اولیا چې مرتبې ورکړې خدای دي خو دې خلکو د خپل ځانه ورتړلي دا ډیګرې دي څوک لاړ شي باباګانو له څاروي به ترېنه غواړي څوک وایي کور مې نشته دی بچي به ترېنه غواړي څوک وایي بېروزګار یم نوکري به ترېنه غواړي او څوک وایي دولت را نغدي بیخي به ترېنه غواړي نو یو کس دربار کې ناست و داسې رورو ګوڼېده او چې غوږ مې ورته کېښود واده یې ترې غوښتو یو څو ښځې راغلې وې د عمر نه پخې وې په چغو باندې سر غورځولې یې پورتې وې چې خیال مې ورته وکړو بس د کوپر نظارې وې او چاپېره د زیارت ته په سجده باندې پرتې وې څه بل شان عجیبه غوندې سوالونه یې کول او د قبر چې څه کاڼي وجود ځان پورې مګر نو د یوې ویل بابا خاوند مې نه مني خبره تعویز او دم درود پې اثر نه کوي د سره دې بلې وې زما هم د خاوند نه کېږي یاره او دا کور ترېنه خالي که چې بیا ګرځم بې خطره نو د دې نه کونډه ښه یم بابا وایي که څه غم او که دا کار دې ونه کړو کرامات دې نه منم دې بلې وی بابا چې جهنم دې راته کور او غلطي مې پکې نشته بې ګناه سوځم په اورو او د زوی دا زړه مې که د خپلې ښځې نه ته تور او یا مړه دغه بلا که چې شم خلاصه دې ګورو ماوی خانه دا سوال دې د کوو قابل خو نه دی او یې ترورې دا بابا دې اجرتي قاتل خو نه دی یا ښځې چې انګاره بیا به لار مشغولېدلې یو بل سره یې خپلې مسلې بیانولې د یوې ویل بېګا مې ټوله شپه خپې خوږېدلې او سهار وختي خو ځکه دې بابا له هم راغلي نو دې بلې وې ساده ښځې د ده کار خو بدل دی دې نورو مسلو دی د خپو بابا خو